جرګه موږ نه پرېږدو که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول خامخا جرګه موږ کوو. د منظور پښتون تازه اعلان او خبرداری وایي جرګه به کېږي که چیرې سرونه مو هم ځي ورته چمتو یو خپل نور د غلامۍ ژوند نه زغمو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خیبر ولسوالۍ کې د پښتون قومي جرګې پر تنظیم کوونکو له برید وروسته په خپل ویډیوي پیغام کې وویل چې د جرګې له جوړولو نه په شا کېږي. منظور پښتون وویل دا د پښتنو جرګه ده او هېڅوک د جرګې مالک نه دی. هغه په خپل پیغام کې وویل موږ سرونه ورکوو پر میدان ولاړ یو. اوس پښتنو ته وایم د ټولو سیاسي ګوندونو او مسلکونو څښتنانو ته وایم چې که نن مو تکلیف ونه کړ ټول عمر به سر ټیټ او په تکلیف کې وي او د راتلونکي نسل د برباد ژوند مسؤلان به هم تاسې وي. د پښتونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو د جرګې ملاتړ کړی او د پی ټي ایم پر غړو چې د جرګې د چارو په تنظیمولو بوخت و برید غندلی دی. پښتون د خیبر جرګه د ټولو پښتون د عزت سوال وباله او ویل که د نړۍ ټول قوتونه سره یو ځای شي د اکتوبر پر 11مه به جرګه کوي. پښتون وایي دا د جرګې لپاره خپل اجنډا نه لري بلکې د پښتنو د وطن لپاره جرګه کوي او نور څوک د دې خاورې د خلکو په وینو او شتمنیو سوداګري ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه چې موږ هېڅکله نه پر شا کېږو کلک ورته درېږو سرونه مو د لاړ شي خو ټیټوو یې نه. ناکامي مو قبوله ده خو غلامي نه قبلوو. هغه د پاکستان پوځ او ادارې مخاطبې کړې چې د نړۍ هر ځواک ته سر ټیټوي خو د پښتنو خلاف له وسلو الوتکو او هر څه کار اخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي چې د جرګې ته د ټولو سیاسي ګوندونو مشران قومي مشران او د ټولنې د هرې طبقې استازي راغوښتل شوي. موږ اجنډا نه ورکوو یوازې د وطن د غمیزې ثبتونه جرګې ته ورکوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د چهارشنبې په ورځ په خیبر ولسوالۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل او د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 تنه غړي ووژل او تر 10 ډیر نور ټپیان کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.